السلام علیکم ګرانو ملګرو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو ملګرو، که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو در ورسیږي. ګرانو ملګرو، نن غواړم چې څنګه تاسو ته وښیم چې څنګه موږ کولی شو د خپل موبایل نه آیفون جوړ کړو. نو زه ملګرو تاسو ته ښیم چې زما موبایل څنګه دی. نو تاسو وینئ ملګرو چې زما موبایل بالکل ټول سیستم د آیفون په شکل دی. نو ګرانو ملګرو، که تاسو هم غواړئ چې تاسو موبایل داسې ښایسته شي نو تاسو باید لومړی دغه پروګرام چې دی د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. تاسو وینئ ملګرو د دې نوم چې دی دیمز فار آیفون ایکس. وروسته دغه چې انسټال شو تاسو ته به دغه پروګرام درکړي سی ام لانچر، دا به هم انسټال شي. نو دغه څخه وروسته تاسو بیا خپل موبایل د آیفون په شکل بدلولی شئ. تاسو به لومړی لاړ شئ پلی سټور ته. ملګرو تاسو به دلته ورته ولیکئ چې دیمز فار آیفون، ما خو تیار ورته لیکلی، تاسو به دا سرچ کړئ. نو تاسو ملګرو وینئ دوهم یو نیو دیم فار آیفون ایکس، دغه یو تاسو ته وښیم، دغه به تاسو انسټال کړئ. ما خو انسټال کړی دی. نو ملګرو تاسو به دغه اوپن کړئ. دا دی ملګرو لوډینګ روان دی. نو تاسو ته به ملګرو په دغه ځای کې انسټال ناو درکړی وي. ما خو انسټال کړی دی. تاسو به صبر ملګرو، انسټال ناو به یې درکړی وي. تاسو به ملګرو دغه یو هم اپډیټ کړئ تر څو ستاسو کار بشپړ شي. نو ملګرو په دغه کې تاسو هر څه کولی شئ. مطلب زه اوس تاسو ته ښایم. یو منټ، دغه دی ملګرو، هغه چې انسټال شي نو دغه به هم انسټال شي. نو دغه کې ملګرو تاسو د آیکنو سایز هم کمولی شئ. اوس ګورئ 25 کوم یې. نو ملګرو زموږ د آیکنو سایز به اوس کوچنی شوی وي. لږ ورته انتظار کېږو. وینئ ملګرو تاسو چې زموږ د آیکنو سایز ډېر کوچنی شوی دی. نو تاسو دوباره بیا هم کولی شئ چې د خپل موبایل آیکن نوره غټې کړئ او یا یې هم کوچنی کړئ. تاسو به اوس وینئ ملګرو زه یې بیرته سایز غټوم تر څو چې تاسو خوښوي. نو نه اوس به ملګرو تاسو وینئ چې زموږ د موبایل آیکنې به هم زیاتې شوي. نو دغه ځای کې ملګرو تاسو ویل پیپر هم ور بدلولی شئ. ما خو اوس دا ور بدل کړی دی. زه اوس تاسو لپاره بل هم ور بدلوم. دغه یو ګورئ ملګرو، دا دی ملګرو. اوس به وګورئ چې دیمز او آیکنې به چینج شوي وي. وینئ ملګرو چې دیمز هم بدل شو او آیکنې ته لږ انتظار کوو. وینئ ملګرو چې آیکنې مو هم بیرته دغسې غټې شوې. نو تاسو په دغه کې نور کارونه هم کولی شئ. زه به ملګرو بیرته هماغه د ویل پیپر ور ولګوم ځکه چې ډېر ښایسته ښکاري. نو ملګرو که تاسو دا ویډیو خوښ شوي در سره لایک او شیر یې کړئ. ښه وخت ولرئ.